د قومي شخړو پای او د بنسټیزو پروژو پیل. د پنجیامو سیندیز یوځای مسؤلینو د کندوز ولایت له مشرتابه سره په کتنه کې په قلعه زال ولسوالۍ کې د قومي شخړو د پای ته رسولو خبر ورکړ او ویل چې د وکیل جنګل او اختیفي قانونونو کار به ډیر ژر پیل شي. له بلې خوا د امو د سواحلو د تحکیماتو په اړه د سیمه ییزو چارواکو په حضور کې د همکاري تفاهم لاسلیک شو. د ژمي د سړېدو په درشل کې د کندوز د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو په یتیمخانه کې له 80 څخه زیاتو ماشومانو ته ژمني جامې وویشلې. ماشومان له دې کړنې خوښي څرګنده کړه او له شتمنو او مخورو خلکو یې وغوښتل چې له بېوزلو او اړمنو ماشومانو سره نورې مرستې هم وکړي. د مالدارانو د ژغورلو او د څارویو د ضایع کېدو مخنیوي هڅې. د کندوز د کرنې ریاست مسؤلینو د چهاردرې ولسوالۍ د رهبرۍ په همکارۍ د قریه باتور غره په واوره کې بند 1500 پسونه او یو شمېر مالداران له جدي خطر څخه وژغورل. له بلې خوا دوی وایي چې د مالدارانو ټولې لارې یې د واورو له شتون څخه پاکې کړي دي. د کندوز د اور مدیریت د ګلتېپې په سیمه کې د استوګنې په یو کور کې د اور لګېدنې د پراخېدو مخه نیولې ده. اور لګېدنه په یو کور کې د برېښنا شارټي له امله رامنځته شوې چې مالي زیانونه هم اړولي. خو د کندوز د اور وژنې کارکوونکي د اور په کنټرولولو سربیره مرګ ژوبلې مخه هم نیولې. د کار په بدل کې د نقدو پیسو ویش. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ مشرتابه د آغا خان دفتر په مالي همکارۍ 113 اړمنو کورنیو ته د کار په بدل کې نقدې پیسې وویشلې. ګمارل شوي کسان د امام صاحب ولسوالۍ د یو شمېر کلیو د پراختیایي شوراګانو د اړتیاو له مخې د 11,200 افغانۍ په بدل کې د 28 ورځو لپاره کار کوي.